غریبۍ نه مې ګیله ده د 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 غریبۍ نه مې ګیله ده کردار په کیسه ډرامه کې د یوې غریب خاندان نه د یو غریبې مور اکثر په تاسو مالدار ډرامه کې ډېر غرور تکبر کوي کنه کشن بیا خو نه دی کې زه ورته یو خبره وکړم د مشرانو زه ډېر عزت کوم ډېر قدر یې کوم د مشرانو عزت وکړئ زه مشرانو ته وایم چې د کشرانو عزت وکړئ که خپل عزت غواړئ او خپل عزت که در باندې ګراني نو د کشرانو عزت وکړئ نو کشران به په خپله احساس ولور شي نو د مشرانو به ډېر زیات خیال ساتي ډرامې د نوم ماته یو ځل بیا ووایه ښه د غریبۍ نه مې ګیله ده او د پروډوسر نوم چې کوم دی آیات دی او د ډایرکټر چې زمونږ ښه راولي سیار احمد دی اوس ورځو نیا بیبي طرف ته سره خبرې تر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسې څنګه روان دي جی شکر الحمدلله کیسې هم ډېرې زیاتې ښې روانې دي شازیبه خدا زما د عمران تاکالي سره لومړۍ ډرامه ده ما چېرته دې سره ډرامه نه ده کړې نوم مې ډېر اورېدلی خدا زما فرسټ ټایم دی دې سره او ډېر ښکلې په ګپ ګپ کې کار روان دی ډېره ښکلې کهاني ده د یو کور کهاني ده زه پکې شهناز پکې غریبه ده زه پکې مالدار یم او د یو غریب سړي لور چې کوم دا هغه موږ کوو او خپل زوی له د هغې رشته غواړم خو زما پکې مرضي نه ده خو بیا هغه زه بیا هم خپل د زوی نه مجبوره شم هغه خپل اولاد نه هغه مور او پلار مجبوره شي او هغه زړه به نه خو هغه کار به وکړي او چېر زما د اولاد دې خوشحالي خو خیر کهاني لا په نیمه کې د مخکې اوس ماته پته نشته چې مخکې به څه چل کېږي زه به د انګور سره ښه کوم او که زه به بده یم میچنې بیا پې وړم او که نه ځان له به انګور کوم د سره تاج کوم به دا خو اوس عمران تاکالي ته پته ده زموږ د نورو آرټسټانو ملګرو ته پته ده خو ښکلې کار روان دي ښه ښه آرټسټان را سره په دې کې دي ما سره په نورو ډرامو کې شاناز پېښوري هم کار کړی دی را سره د نور هم ډېر ښه کار کړی دی او امید لرم ګرانو مینهوالو چې دا ډرامه به تاسو نه هېروئ ډېرې ډرامې به هم زما هم کتلي وي د شهناز پېښوري به هم کتلي وي خو دا ډرامه یو نوې کهاني ده د کور یو نوې کهاني ده او ډېره ښکلې کهاني ده د غریبۍ نه مې ګیله ده نو ګورو به چې د تاسو به یې وګورئ مونږ به یې وګورو کتل به یې بلکل نه هېروو اخره کې خپل مینوال ته پیغام ورکړي اخره کې مې خپلو مینوالو ته پیغام دا دی خاص کر چې دا نیو جنریشن دی کوم زموږ دا نوی کول دی چې زه دې ته دا خواست وکړم چې بچیه مور او پلار ډېره زیاته غټه لویه هستي ده زما نن مور او پلار نشته زه ډېر کمې محسوس کوم چې یا الله هغه خبره چې ما د هغې نه ده منلې کاش چې ما دا خبره منلې وه ارمان به کوې د دې مور او پلار ډېر خیال وساتئ چې تاسو د مور او پلار خیال وساتئ د مور او پلار قدر وکړئ نو د معاشرې خلک به ستاسو قدر او عزت وکړي ډېره ډېره شکریه جي ډېره ښکلې خبره ترې ورسره وشوې د غریبۍ نه مې ګیله ده 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 وخت ما سره بل د ډرامې په سټ باندې بل هنرمند موجود دی چې د دې ډرامه کې د فلار کردار دی هغې سره خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی ټیک ټاک خیر دی جی واپس کیږي الحمدلله د الله ډېر وکړ دې ډرامه کې تاسو د فلار کریکټر دی جی بالکل زما دی کې د پلار کریکټر دی او دا یو ډېر مختلف کریکټر دی ځکه چې داسې ما کریکټر کړي د ویلن کریکټر مې کړی کامیډي مې کړي خو دا فرسټ ټایم زه یو داسې کریکټر کوم چې ډېر ښکلی کریکټر ما ته میلاو شوی او دا ډرامه د عمران تاکالي ده یو ډېر ښکلی یو نوی سوچ دی او زه دا د ټول ینګ او د اولډ ته دغه کوم چې یاره دا ډرامه تاسو وګورئ ځکه چې مونږ ډېره په مینه جوړه کړه او ډېر ښکلی کاسټ دی کې مونږ سره فرح ده بیبي شیرینه د چا دغه محتاجه نه ده تعارف شهناز پېښوري ده جي عمران تاکالي نور داسې مونږ سره ډېر سینیر اداکاران دی کې شته زه په خپله دی کې ناصر تاکالي او د دې پروډوسر چې کوم دی حیات دی
او دا یو ډېر ښکلی نوی سوچ دی. تاسو مې کوی چې تاسو د ډرامو څنګه شوق پیدا شو چې ډرامو ته ووتئ؟ یاره جی بس دا خو یو ډېر ښکلی سوال تاسو کو. بس دا شوق خو د هر چا وي جي. او زما خو یو استاد دی حکیم الله د دې پښتو فلمونو ډایرکټر هم دی او زاړه فلمونه یې کړي دي او زه د هغې نه متاثره شوی وم. نو ما ویل چې یاره زما یو شوق و چې زه خپله دې فیلډ ته راشم او ایز ا ډایرکټر. خو دا خو زده کړه غواړي او نو بس هغه د هغې دپاره استاد دغه کو خوښ کو هغه نه مې زده کړه وکړه. نو بیا اکټر کې مونږ دغه کو خپل دغه ازماوه. نو دا خو د عوام خوښه چې خوښی هم نه هم خوښی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه بس جی خیر دی؟ ټیک ټاک. پته نه لګي چې یاره بس په منډه توړي پکې لاکډاون هم راغلی بس ګډوډي کړو ولا در بدل کړو. به خراب شي به جی ډېرې خراب کړي چې ټول خلک یې داسې خراب توراب کو پکول. وردلی بیا لاکډاون دوباره شروع کړي. یاره خدای خو نه شروع کړي. کو شروع کړي نو موږ خو به راځو پیش بیا کار خو به کول غواړي که نه جي. لاکډاون نه پس څنګه ریکارډینګونه شروع شوي دي که نه جي؟ ریکارډینګونه خو شروع شوي دي. خو ریکارډینګ خو دا دی چې ښه ریکارډینګونه شروع شوي لکه دا اوس ډرامه ده کومه چې دا اوس شروع ده که نه د غریبۍ نه مې ګیله ده که نه ډېره ښه اصلاحي ډرامه ده که نه. دا سیار صاحب لیکلې ده عمران تاکالی پروډوسر دی عمران خان هم پروډوسر دی پېښ شوې او ډېر ډېر ښه کسانو پکې کار کړی دی. کرکټر پکې سره جي زه پکې ما پکې بې حده غریب ښایي که نه وي او اوس درک مې نه لګېږي پېښ شوې. نو بس دا ښه کسانو پکې کار کړی وي شیرین نه پکې سید بادشاه دی پکې او نور پکې ډېر ښه اکټران دي. خو ډرامه دا ده چې ډېره ښکلې ډرامه ما ډېرې ډرامې کړې ډېر ما فلمونه هم کړي دي د سلیما پېښ شوې. خو ما دا کرکټر چېرته نه و کړی ما زه به دا کرکټر کوم. اکثر د اداکارانو سره چې کوم دي څه نه څه واقعي مې اعتراضي څخه مزاحي غونه چې ریکارډینګ ته لاړ شي څه ښکلې واقعي سره مې ته راغلي یا لږ مو سره شیر کوي سره خو داسې چل چې واقعي خو ډېر زیاتې دي که نه. یو ځل ما ریکارډینګ و ناصر زهان خدای به هغه سره ریکارډینګ و نو هغه سره ما تقریبا یوه نیمه میاشت تېره کړې وه د وینې جوش فلم و جي. هغه شپې 2 بجې ریکارډینګ ختم شو نو ما زه به مخامخ هوټل هغې کې اوسېدم جي. نو ما ورته ویل زما کار ختم شو یو بچې ستا کار خو ختم شو. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې اوس کور ته لاړ شم. زما پېښور کې کور دی په ګلبر کې او زما د شوبې چوک کې د شیشو دوکان عمارتي زه دوکاندار یم جي او معمولي شان دوکاندار یم. خو دا مې شوق دی جي نه وړم ته جي بس پېښ پې کنې بوډا شم خو وړم ته نه جي. نو هغه چې ما زه ډېر خوشحاله شوم ما فوراً بس ټکسي وکړو اډې ته لاړم اډې نه لاړم کور ته چې سهار داسې 10 بجې ویلې ودومه که نه چې داسې 4 بجې ورسېدم ودومه د یک ټرنګ ټلیفون راغی داسې 11 بجې چې راپاڅېدم ګورم چې اوس ناسل را ټلیفون بچې چېرته شاه بچ هغه کدی هوټل کې دی مې لالا بس تا ویزه کار ختم شو نو بس مې زرالم که نه چېرته لاړې مې پېښور ته که نه دی دې وي بیخو باسه راشه ستا یو 2 فېټه پاتې ده سبخان سره خو ډېر ضروري ما لالا بس ټینچینګ میچینګ ورسره وکړه مې ته پیغام دا اوس په څنګه درځم اوس مې چې کور والا ته بس یم که نه کور والا ما ته څه چل بیا مې یو کار وشو څه کار وشو ما سره یو 40,000 روپو بانډ جیب کې مې پټې خو په غلطۍ کې ما مې هلته المارۍ کې ایښې دی اره نیر شوی دی اوس راته هغه ریا شو نو مې پرېږدم که لاړ شم شف ورکړه زر زر ورپسې 40,000 روپو باندې ظالم هلته پرېښې دروغ نه مې ورته وي جي په دغې چلته بیا لا ورته رالم نو دې کې دونه ګرانې نه کیسې دي که نه چې په پوټې پوټې خبره ما دی چې سوچونه یاره خفه وي اوس هم زه ببانر ہوتے یم زما دوکان دی ولا کوزګارېږم نو کور والا کلي کې سباله زه چرسده یم زموږ خاندان کې ختم دی نو هغوی نن نه د شپې نه تلل نو ما ورته یار زما خو ډېر ضروري کار دی ما یو اډر اخیستی دی په نوښار کې او زه به ځم او د هغې ناپونه واپونه هلکان به زه معلومه زه خو نن به تاسو پسې سهار وختي راشم جي نو هغوی په دې باندې ولېږل جي او زه د ډرامې راغلی ته داسې بچی خو مو شوق ساتي که نه ساتي نه بچی به خپه چې وګوري یو ډرامه کې ما د پاگل کرکټر کړو ما پکې ډېر وال خورېلو بار کې زما زوی ته د غټ زوی مې اوس دغه وکړو ماسټر وکړو هغه چې وکړو هغوی ته وایي پلار خو ویلې پاگل دی بس هغه راغی ما سره په جګړه شو یار وې ته سمېږې که نه سمېږې یار او بیا پاټ هم گئے د پاگلانو پېښ شوې نو هغه بس هغه ما ورته بچې خیر دا خو ډرامه ده که نه پېښ شوې داسې مونږ یو زنانه راغله دا کپړې وپړې خرڅوي که نه خو مالدار دي خو بیا هم کپړې وپړې خرڅوي که نه نو هغه ټایم کې د هغې لور ټي وي لګولو کور کې چې کور نه راتله نو هغې کې زما فلم لګوی کې ګانا وه زما ګانا وه پکې جینۍ سره چې راغله زه برانډه کې ولاړ داسې ما ورته وي د انکل خو په فلم کې ګانا وویله
او تی چپ 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 حاجي صاحب دی خپه بشي دا نه ګورې پوه شوې نو بس زه لاړم شاته مې زر کیبل وخت مې زموږ کور کې ټي وي نه لګوي د غریبۍ نه مې ګیله ډرامې نه راغلي راځي ډایرکټر صاحب ته څه ووې یاره دا خو دې نه وای یو د ګټې نه وای او یو د ډرامې د راتګ نه وای